روسیه وایي چې طالبان هوښیار خلک دي او د افغان بحران په سیاسي حل باور لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان هوښیار خلک دي او د افغان بحران په سیاسي حل باور لري. لاوروف زیاته کړې چې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو مسکو ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی چې د دوی لوري د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته هیڅ خطر نه دی متوجه او هیڅ چاته به د نورو هیوادونو په ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. نوموړي ټینګار کړی چې طالبان خبرو اترو ته چمتو دي او افغان بحران ته د یو سیاسي حل د موندلو په لټه کې دي. لاوروف د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې که کابل حکومت له طالبانو سره خبرو ته نه کینی نو په راتلونکي کې به د ناوړه عواقبو مسؤلیت هم پر غاړه وي.